د موبایل بیټرۍ چارج کولو سالمه طریقه. زیرک موبایلونه چې ډیری اوس انسان د هم مغز په نامه پیژندل کیږي او موږ خپل ټول معلومات د دوی په حافظه کې ځای په ځای کوو چې د اړتیا په وخت کې ترې ګټه واخلو. موږ ټول مخکې له ویده کېدو خپل زیرک ټلیفون چارج ته ږدو. همدا لامل دی چې د شپې له طرفه د موبایل چارج کول خطرناک او نه ترسره کول پکار دي. هغه له چارجر سره نښلوئ او انتظار باسئ تر څو ژر تر ژره مو ټلیفون ډک شي. دا پروسه کولی شي چې د وخت په تیریدو سره د بیټرۍ ژوند هم د پام وړ کم کړي. دې ته په کتو ممکن ډیری خلکو ته دا سوال پیدا شي چې د موبایل بیټرۍ چارج کولو صحیح طریقه کومه ده او څنګه کولی شو هغه په مختلفو شرایطو کې چارجر سره ونښلوو. په هر وخت کې ممکن خپل ټلیفون چارجر سره نښلوئ. له خوبه د پاسېدو وروسته د ځینو دلایلو په اساس د خپل موبایل په لیدلو به مو شوک خوړلی وي ځکه ستاسو ټلیفون به 10 سلنه چارج ولري. د دې هر څه په لیدو به مو د ورځې اوږدو ته فکر شي او ضرور به د پاور بانک او د چارجر په لټه کې یې چې د ورځې په اوږدو کې د ټلیفون چارج کولو لپاره ترې ګټه واخلئ. که چیرې تاسو ته داسې مشکل مخته راغلی وي نو خپل ټلیفون به څو ځله چارجر سره ونښلوئ تر څو د ټلیفون چارج مو پورته شي. خو فکر مو وي چې دا کړنه تاسو یوه ورځ کولی شئ، خو که په مکرر ډول تاسو دا کړنه وکړئ د موبایل بیټرۍ وخت کموي چې په نږدې راتلونکي کې باید بله بیټرۍ واخلئ. ټلیفون له 0 تر 100 سلنه مه چارجوئ. په ټولنیز ډول دا تاسو ته توصیه کوو چې ټلیفون مو له 0 تر 100% مه چارجوئ. موبایل له 40 سلنې تر 100 سلنې چارج کوئ، خو فکر مو داسې نه چې هر وخت یې تر 100 پورې ډک کړئ، کنه بیا به مو بیټرۍ خرابه شي. هیڅکله خپل ټلیفون 100 سلنه مه چارجوئ. کله چې ستاسو د بیټرۍ چارج 25 سلنه ته ورسیږي تاسو د تل په څیر خپل ټلیفون چارج ته ږدئ تر څو 100 سلنه ډک شي. څېړنې ښایي که بیټرۍ 100 سلنه ډکه شي نو خپل عمر زر له لاسه ورکوي، نو بیا به ځان ته بله بیټرۍ اخلئ. د پاور بانک څخه عدم ګټه اخیستنه یو له هغو وسایلو چې موږ ترې د ټلیفون چارج کولو لپاره ګټه اخلو پاور بانک دی، خو د څېړونکو سپارښتنه دا ده چې باید ډیره ګټه ترې وانخلو ځکه د ټلیفون د ګرمېدو لامل ګرځي او د بیټرۍ عمر کموي.